نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه السلام. نانا دمیش کلای مغل خیل بیزن خیل دا غوند ارجمه د امیر استوز حافظ میر صالح د اخ په جمع تک باندې بیا د میش کلی د میش علما د میش طلبا د میش حافظون د میش مشر دا په دا خبره باندې جمع وي چې دا د زنانا دا د مهر ولا خبره شوله دا ولیما د ورو ولا شوله مړی چې په دا باندې میش سره کښېږي سره وژاږېږي چې کیمې د فضولیات یسوب کې توب دا کیم اوس مهنګایي روونه دو نور کلی دغ کلینا دا ټول ونه ته دین رسېدلی دی نور میر دا فیصله وکړه چې یاره داسې یوه نوې فیصله د علاقې د خیر د پوره د دین ها د دنیا وشي چې د دغ کلی نه ابتدا وشي غونډ وڼه کې دا خبره انشاءالله په دغې رنګ بیا جاري کېږي نور دا فیصله وشوله چې د زارې نه علاوه 15 لکه روپۍ په دا کې دا 3 لکه روپۍ چې کومې دي دا د دغې جلکۍ وي دا د مهر ولا 1009 پکې که نه 1009 پکې نور دغه 3 لکه روپۍ دا د دغې جلکۍ وي او په دا 2 لکه روپۍ باندې د دغې د پوره هغه سامان خپل ضروریات هغه ورته پیره کېږي دا هغه یوه فیصله او بله دا چې دا د شال ولا خبره هم وکړله دا هغه فیصله وشوله چې د میر د کلي د شالو دا صرف چرګې یا غټه غوښه ورسره وریږي نور وی دغه نه چې څومره علاوه هغه کیم سامان وي که هغه بوتل وي که هغه مواد و که هغه سلات وغیره چې څومره خرڅې شي مختلفې دا نوي پکې په دا باندې په یوه اتفاق باندې دا نورې چې څومره د دغې نه علاوه خبرې دي که نه د پښې خلاصول بیګ ته دا غونډ ځنې ایستلي دي دا غونډ ختم دی په دا باندې په یوه اتفاق سره دعا وشوله ټولې په یوه اتفاق او ورسره دا چې د څوک د دغې خلاف ورزي وکړو د هغې د پوره بددعا وشوله او ما به دا که چیرې دا فیصله وشوله چې کیدای شي چې داسې هم وشي چې چېرته په یوه کور سره څوک ډاز وکړو چې دا پلونکی جلکۍ دا د مودو دغه د پوره هم دا فیصله وکړله چې 50 لکه روپۍ دا چې وي بیا 50 لکه روپۍ باندې دا خبره وي دغه نه علاوه دا نورې خبرې هم مخکې انشاءالله د دغه کلي نه دغسې میر جاري کوي که خدای کړ د دین د شریعت ولې خبرې د خدای د رضا د پوره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کیم فرمان هغې مطابق دغه خبرې میش کي سوکا دا میش په راونیږي خو د خوښۍ خبره زه په ټول نه زیات په څه شي خوښ یم په دا چې په دا کې د میر غونډ په یک یوه اتفاق باندې مشر کشر علما حافظون طالبون دا په یوه اتفاق باندې دا فیصله وشوله دا د نن نه انشاءالله دغه فیصله نافظه وي او په دا نه وروستې چې څوک د دغه مخالفت کو هغه د پوره هغه بددعا شوي دا د میر نن فیصله وشوله او خدای دا فیصله د میر د غونډه علاقې د پوره د خیر ذریعه وګرځوي خدای دا په غونډه علاقه کې دغه لاګو کو دغه فیصله او نوغه هم ورسره